دا لګره کنه موږ دا وکړو شروع شغا وشو بسم الله الرحمن الرحیم مبتسبو تاول کې بلال پنځپيره دی پر موافقو ما دیوبندی به ک بلال پنځپيره دی بزن ندیم بدتی ویم تا تاولن زما خلک په اشاعتی پیږي تا خلک په جمیتی پیږي اشاعتی به یاد اوس به جمیتی ویم کتا پنځپيره زبر ندیم بدتی ویم دا خبر ده نه ادب نوم نه کړی ادب نوم به ورته نوم ملایږي دا وکنا ولا صبر کا تا خبر وکړه نو کو درخواست وکړي جواب وکړه مان لك 500 روپۍ تا خبر وکړه مفتی سے 35 लाख रुपए ته زمونږ مخې نه قرضدار پاتې کیږي 500 رکعت کا سلیش نیم لکه باواله کې دا مستباد بیا وی تکبیر دا شریع حکم دی مفتی سے ما د استاد مشر د کتاب نه پیش کو استاد مشر تکبیر کړه ما خوند غزه خو یما من کافر وای نو موږ خلکو ته خایف دي مشر دی ویلې دی دی وای دا کم کې عبارتونه ته پیش کو بلکې توحید وخایا په پیغمبر سره ټیک ته توحید نه دا دبم څه غیرتی دا بام ایمانی دمر ایمان خدا ابو جهل نو شاګه پیغمبر ته ویلې دی توحید څه ته وته بیا وای دا کمی براتون ته پیښ کوي یو جمعیت والا نشته سرپرست خان صاحب درې جمعیت نه کو امینو کاریو جمعیت نه کو ستا مشر دې کنه ده او هغه کافر دې ما په اعتماد نشته ما ستاد مشران دی بابا ته کې ستا مشر دې جمعیت داسنګ جمعیت نه ده ته دا اوه چې دا زما مشر نه ده حکم دا پتو په اگر راځي بس ته دی پامه کوا کته خپل مشر غني ته خدا ما ته و امام اهل سنت پر زما او زما مرشد ده او زما مقتدا ده نه دې برات اعلان وکړو و امینو کالی جمعیتین نه تاسو وردا نه دې اعلان وکړو سرپرست خان صاحب د جمعیتین نه ده ته ما دا ولا چی شه ده چې جمعیتین نه چی شه ده ته خو دلته و جماعت علماء اسلام ته علماء دیوبند ترجمان دا تاسو وای کنه ترجمان جماعت ته نو سرپرست خان صاحب درته دی وستو نو چې هغه دې ساغه دی باندې نو درنګ په باندې امینو کاروي نو دارنګ چې د رحمت کائنات ور دی جمعیتینو لکه دا جمعیت څه دی جمعیت تعریف په لګو دا تاسو ته وایي پته ولګي دیوبند خارج شو ته دا غدي پانه شي کوله برات اعلان ته وکړو لک سره کوم مفتی سے بنو بتوي نه بیا دی وایي وې دې مشرانو کوم کتابونو چې دا وکړه د دې جواب ما لازم نه دی ولې هغه خو جمعیتیان نه دي ستا مشر نه ده ته دا پته باغو منی ښا به د بلال د اصول مطابق مفتی سے مخبل اصول نه کړی ته په صحابو کې چې تا کم ماته وې کستا کې لګي لمه په جمعیتانو کې لږ څنګه تک څه ته بنره لګلې بس مفتی سے د عائشہ رضی الله تعالی عنها حدیث پیش کو چې هغه وایي سوق نبی سلام په وړاندې میچازي کړی دي تصدیق یې مکوا او بیا وایي وزې په تاسو نبی سلام په وړاندې میچازي نه کړی په وړاندې میچازي کړی عائشہ تنها نبی سلام پکور کې بیماری ډیره پکور کې عذر راتلی شي مثال په تور یا بهر چې ده پکور کې مثال په تور عائشہ تنها وایي نبی سلام په وړاندې میچازي نه کړی او بهر چې دیشي په وزر وو نبی رسول الله سلام تکلیف راغلو هغه د کور حالات ذکر کړي او د بعد هغه د بهر حالات ذکر کړي په دې کې تعرض کړي راغی عائشہ تنها په کور کې بولاله میچاري نه کړي او دا استاد د الله باندې پاک پر ساله کې ده چې وګوره باندې خبر لیکل چې نبی رسول الله سلام په مفتی خبره ته جواب راکړي چې په کور کې عائشہ تنها د کور حالات ذکر کړي چې په لاله ولاله میچاري نه کړي او د بعد هغه بهر لیدلو بل بیا وایي تاسو خدمت نه بود منکر ځکه چې جسدي مثالي تا چې کوم عبارت پیش کو مفتی سے مال دارا کا احکام میت ہو احکام میت کی دادا شیخ سلیم اللہ خان پا زیر نگرانی کے لیے کلا شے دا کم عبارت دلیلی سے پیش کو دے الارواح على اربعه اقسام ارواح الانبیاء تخرج من جسدها وتسير مثل صورتها مثل المسك والكافور مثل المسك والكافور ده وتقول في الجنه او ته روح ده نور بدن زبتا ده دا اشرف الجواب کم داشته خطبات کی معلومات کی تقریبا 25 30 ځای نه وړي چې دا د المسك والكافور نه جوړل اوس یا وای درنګ معرب القران کې دی وی یو جسم لطیف ته پوښي او ته چې ده ته روح ده مکتسبو د مشرانو دی راوکا بیا دا خبره کوي وی هغه د جسم مثال سره تعلق غني ستاسو مشر چې ده خبر کې زندگی کې با 223 صفحه کې لیکلي وی که تعلق لري نو عقیده باطل ده عبارت راکا 223 نمبر صفحه کا پوښي په 223 نمبر صفحه کې لیکلي ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ عالم برزخ میں روح کو جسدی مثالیت عطا کیے جاتے ہیں اور روح اس میں داخل کر دیے جاتے ہیں اور روح کا تعلق جسد انصری کے اجزاء یہ کے ساتھ بھی جوڑا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جسد انصری کے اجزاء دکھ سکھ محسوس کرتے ہیں اس نظریے کے دو اجزاء ہیں ایک جسدی مثالی کے اثبات دوسرا روح کا اجزاء یہ کے ساتھ تعلق اس عقیدے کے پہلے جز یعنی جسدی مثالی کا اثبات تو بے اصل اور بے بنیاد ہے اور جو صحیح ہے بے دغن منی مفتی سے مشران نے خبر نہیں بیامات وہی ایک التزام و لزوم دا مفتی سے التزام و لزوم ته په قواعد او اصول خبر نه تا معمولی بس یو کتاب دغه دا انګلیشا کشمیری څومره خبره کومه خبره دا د علماء دیوبند مکتبه د دیوبندی منی کوي منی دا وی التزام و لزوم کوبر میں کچھ فرق نہیں چې کله زواد دین کې زواد دین کې باندې فرق نشته د پیغمبر عزت کول تعظیم کول دا د ضرورت دین نه دی
پدې کې وره او دا لزوم دا بتاو محموده کې د التزام لزوم خبره چې دی وکړه مفتی دې پاګه کې دا لیکلي دي چې التزام دې ته ویل کېږي वो कह रहा कि कोई आदमी ऐसा अकीदा कि ऐसा अमल इख्तियार करे या ऐसी बात की जिससे कोई ऊपर लाजिम आ जाए, लेकिन जब इसके कहा जाए कि ऊपर लाजिम आ जाए तो उसको तस्लीम न करे बल्कि इससे बरात करे। फिर अगर आगे बरात होगी तो बरात न कहते इंतजाम के लुजूम दी तो चाकर ना खुला खबर होती या लेकिन शेख जागा तो वो शादी बरात ऐलान होती और तो बरात ऐलान न के बदे बंदे आलिम करो मत ला दा किताब पेश करो बताओ महमूद अगर दाव ले दा टके कितने दी पट गोली माता पता नहीं इंशाल्लाह दहली के कि पता दे खबर है शाहपुर शेख से पता महमूदी के مشر لیکلی دی پدې کې لیکلی دی چې ګوره یو سړی په جماعت کې د موجودي باره کې د جماعت اسلامي باره کې جواب سوال شي داغه بس یوز کی کنه کی وې کا عقیده تن نه یوز په کې یو جماعت کې سړی خو هغه عقیده د جماعت نه اخلي خو شي هغه تم پاغه نه لګي زتا د ما په کل جماعت ته لګي علمي نقطې زکه ما ته ویل زما دعوت چې د من پناج د قضیه موجبي جزئیه پیش کو موږ ټول جماعت ته کله ویلې موږ کافر نه وای موږ کافر بناتا ہے موږ بتاتے موږ شیخ سے جوړونو کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں موږ خلکو ته کافر وای نو موږ جوړو موږ ته خایل چې داستا مشر دې ته کافر دې کافر ویلې یو ته وایا اوس ما کې زما استاد مشر وای قرآن مجید کې جسدي مثالي نوم نشان نشته دا بل لا کا او د وسیله خبر چې دغه باندې کې اقسام دي کنه توحید او شرک حقیقت ستاسو مشهور ته بدعت لیکلي دي دا په مسلمانانو کې یک چا عقیده نه و او شي دا مراد شاه بخاری په مسلمانانو کې یک چا عقیده نه و مستاپ نه باندې دغه کما ولې په کدا انوانو او شي کبه کې تقسیم نه منه ما کې دا ما سره دی وای دا آیت الامات ولا په قران او حدیث کې د جسد مثال نوم نشان نشته ما کې ما راکا دا تم بیا په دغه ته میتینم کو په ولې ته هغه بسکه تپرسان صدر وای جسد مثالی قول دا د معتزله قول نه معتزله وغیرہ باطل پر تو سد سے یہ مغالطہ پلے باندھ رکھا ہے کہ چونکہ قبر میں شہید وغیرہ کسی بھی صحیح جسد والے مردے کے حیات ہمیں محسوس نہیں ہوتا وہ نیز کا شعور مشاہدہ ہوتا ہے اس لیے حیات جس میں انصری سے متعلق نہیں بلکہ روح یا جسدی مثالی سے وابستہ ہے دل تک دعوی میں دادا مسلمانوں نے چھڑے اس ابو سی علماء جماعت و صوفیہ محققین جسم مثالی قائل ہے قبر کی زندگی رکھا قبر کی زندگی کے لیے کلے کوئی قرآن اور حدیث کے 718 کے وہ قرآن میں حدیث میں جسد مثالی کا نام نشان نہیں ہے کہتے بلے کے لیے ضعیف حدیث کے قیامت پورے جسد مثالی ما تسوق نشو ہے دام اچھل کے لیے وہ جسد مثالی شرعان معتبر ہے دین میں اس کا اعتبار ہے 50 صحیح بات بھی کڑے دیر سے حدیثوں پر اولی دے باخری کے لیے الجاہد بالوجود المثالی ليس من اهل سنت بل في شوب من الاعتزال بما انه يستثر الى تعويل البنس بلاغ تعويل بيان وجسد مثالی نے انکار دا اعتزال ہے سبا خان تذر جسو کے قائل ہے معتزلہ ہے جسو کے منکر معتزلہ ہے ابل مشرق سو بندی قرآن حدیث کی نم نشان نشتے دا وہ پزر آیتوں نے کی مقدر رخصائی اغه مشرق تذر آیتوں نے انکار کو دا کفر ہے او کده دروغ دي نه دا پزر آیتوں باندې دروغ وي یو دی په قرآن حدیث کې نم نشان نشته دا په حدیث کې اعتبار ده د علماء راسخین اس کے دلائل کا بڑا بہت رکن سمجھتا ہے اور جیسے دین انکار معتزلہ ضرور ده اعتزال بو پکې ده تحریم معنوي ته جوړيږي ستا پر استاری معنوي تا دا کفر ده زتا ته مفتی خبره کوم کله یو مشر دا خبر دي صحیح نو دې د زراتون منکر شو او کله خبر سي هغه په زراتون دروغ وتل مفتی سے 10 سال کو بعد بل خبردار زما اصول نو تب د خپل مشرونو دی پاک ہے کله مشر ته انکار کوي ته پته حکم لګای چې دا زما مشر نه ده جمعیته باندې دا زما مشر نه ده بل خبر ته ماته دا کې چې ما کوم داوا پیش کړی ستا جواب داوا د غیر اصول مطابق نه ما ویلو چې زما دا خبر کوم ته چې موږ د شنو دا هغه چې دی براتونه پیش کړي دا بستا د خروج نه برحاسي ما تاسو خبر شو تا زما خبر کړی و موږ 8 غنټه بباسي یو په یو به په عبارتونو په شریکه کې یا به 16 غنټه زما یا 16 غنټه ستا یو سولې د وکړه موږ دا لیکل شو چې زما داوا در کوم ته پاره کې دی پاکه کسته شوقي زما خپل عبارتونه نه رنګ ته عبارتونه کوم پیش کې ستاره مشران نه بزخم کته خامخ شوقي نو بیا به شي چې 16 غنټه په دې شو بیا شروع کو 16 غنټه تی طرفونه کوه 16 غنټه په دې طرفونه ته جواب کې کله اصول نه وته مفتی صاحب به شي کسي ځکه تا ما سره لیکل کړی چې موضوع به صرف زما ته دی پاکه ته دا غالي عبارتونه چې پیش کې په کوم شي کې ما پیش کړ په هغه موضوع کې کته معرض بالمثل کوله شي معرض بالمثل دیونه کړه تا ته ما معرض بالمثل بتوه څنګه څنګه بیا به ان شاء الله باندې ستاسو سوالونه کوم ته ما سره لوړ معرض بالمثل کړو نو معرض بالمثل نه او جواب دعوت تا هر جز د داوی سره زما برابر ہے کنه دا دستا شکسي ما وستستانه تک مطالبه په دې تران کې بیا کوم چې یو مشر دی وې چې هزار ایتونه بابل کې تا جواب رانه کو دا زما پتا تر شو تا عمرلا چې زما مشر ټلویزیون د صحابو کو لپیش کو باندې کې خدای بل کافر لبل نشته مسله کې اختلاف کې دی شي مفتی صاحب خدا کو پر پتو به ورګل زه خود کا ثابت ومه د صحابو په منځ کې باندې اختلاف وو د علماء دیوبند په منځ کې ما اختلاف وو د حناب او شافعي په منځ کې اختلاف شته خدا سے سریع د کوپر فتوا تاسو تکفیرانی په اړه خبر دخل کوپر فتوا کې دا راته بسم الله الرحمن الرحیم موږ ویل چې بلال مولوی صاحب د اصول مطابق خبرو کې خو یقین نو کې هغه اصول پیژني
او خپل اصول چې کوم ذکر دلته هم نه پیژني. اول نمبر ماته دی وی چیرې تبه عبارت نه تشکیل ته به اصولي وکړل دلته اعلان کې ما ور سره جواب دی او چې تا کوم په جمعیت العلماء ول باندې تهمتونه الزامات لګول د خالص الزامات. دویم نمبر داستا چې کوم اصول له په سره صحابه کافران کیږي په سره انبیاء کرام کافران کیږي په سره احناف کافران کی حتی چې په سره تاسو شاته توحید هم نه پاتې کیږي. زما اصول چې دی وی معارضه بالمثل ټیک د ماویل معارضه بالمثل په کومي طریقې سره چې کړه تعارضات روباسي تکبیر کې معارضه بالمثل بزکو په کل کې زما معارضه بالمثل مراد و ځکه کومه لګوي ما. دویم نمبر په مخ کې ترم کې زما یو خبره پات شو د شیخ رحم الله شهید نور الله عمر کدو غزالی وقت دا غي عبارت په پیش کوی هغه اجساد په قبرونو کې مو بیت المقدس تم راغلي او حاضر ناظر دا د الله د قدرت شپه د الله د قدرت نه تاسو مجبوران منکر خو نه وي البته په یو وخت کې بل ځکه جسد راشي په دې کې څه اشکال نه عام قانون مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد د یو ځنه په زیات کې ګڼل در حاضر ناظر عقیده ده خو ته د قدرت باندې اعتراضات کې قدرت راغلی په قانون باندې قیاس کې دا شیخ رحم الله صاحب په عبارت باندې ځان پوهه کا. دویم نمبر د راغی مخ کې په دې کې ماته بنجبره مو نه ټول په مجبوري شرمېږي زه جمعیت العلماء اسلام یو سیاسي جماعت ته تنظیم ده ځاملن په سیاست کې نه نوځایناب سره تعلق ساتم دی وجه ته تمایل چې نوځایناب پولی کې جمعیت العلماء اسلام ملika زرت ګلای زرت جمعیت العلماء اسلام رکن هم نه ور سره او ما مخکې اصول پېښ لاله چې د جمعیت العلماء اسلام په دغه کې دستور کې لیکلي دي چې جمعیت العلماء اسلام کې هغه سره کې دی چې بل جماعت رکن نه وي زبا قیدل او جنب تنظیم لرما زه څنګه د اصول مطابق د جمعیت کې کېږم. دویم به ما ته ما ته پنځبره مو نن په خپل دغه باندې شرمېږي الله باندې ولي شرمېږي په دې. دویم نمبر به ما ته وای دا څو خو کې جمعیت نه بستا مشران خودي کنه زما مشران او ته خبره نه کول تا هم بار ډول چې نه پولی کې جمعیت العلماء ملika تا یو جز متعین کړو جمعیت العلماء اسلام نن که پتا ک لګم غیرت رمور علی په اسکل بسم الله او جمعیت العلماء ولا کفر پیش کا خدا وته نشي کوله موضوع نه په تیخ ته خو دي خو بزي. دریم نمبر ما ته دا ټول دیوبندیان نو سا وګوره دلته جمعیت العلماء اسلام یو جماعت دی یو تنظیم دی زموږه پاغي کې بحث دی زموږه په نورو مشرانو دیوبندیانو کې بحث نشته په نورو دیوبندیانو کې راځي غزان له موضوع پاغي په بحث کو موضوع خروج مکوا به تطبیق بش کوي. ما ویلو عائشہ رضی الله تعالی صحابه کرام رضی اصول مان ته تعارضات پېښله دی وای عائشہ رضی الله داخل په کور کې خبره وخه په روایت کې راکو هغه مطلقاً خبره کې نبی سم پورا سره وړل کړی دی صحابه کرام کړی دي او بل طرف هغه خو شیر مادر د مور حلال په وګڼل وېس کلا ما چې ویل کچا ویل چې سم سر بستر ویل دې څه تا ویل کې په الله درو ویل ستا په باندې صحابه کافران نه لسونه زیات صحابه کرام نو بلکې جمهور صحابه مسلک دی چې سر بستر ویل دي مور بي وی نه دې سب جو ویل دي په الله درو وی تعرضات جوړ کړه کی دره بقایدا ستا په صحابه کرام کافر دي په خوارج کې هغه نمونه خوارج روحونه او متغیران دي څه قسمه تکبیر دي به مخکې او شیخ زین الله خان صاحب لیکلي ما الته تطبیق پېښ کو چې زمي مثال ستا جوړه ده او صوفي کرام جوړه دا وایو او شیخ زین الله خان صاحب لیکلي د روح اقسام ذکر کوي نو د روح اقسام جوړه دي چې مثالي جوړه شي ده ته چې مثالي مستقل جوړه ده د روح نه جوړه او علماء دیوبند د روح اقسام جوړ چې مثالي التراوستو او هغه مستقل نه جوړي مارته مخکې فرقونه وکړه بیا راغی او قبر کې ژوندۍ کې چې مثالي به اصل او به بنیاد د ټیک شو تاسو چې کوم د اصل او به بنیاد ده دی وایو محمودیه لیکلي دي و چې څوک ته براءت وکي نو که اوس چې د چا عبارت ته پېښ کړي دوی مستقل په ختم نبوت کتابونه لیکلي دي دوی مستقل په توحید باندې کتابونه لیکلي دي دوی مستقل صحابه کرام په تکبیر کتابونه لیکلي ته نو تاسو کې دا ستاسو هغه دا سره کافر دی څوک دا هغه بار بار براءت کوي ته به پټ کې خو شرمون څه شي ډېر شاسه عبارت پېښ کو شاسه وای اموري یقینیه مې امور یقینیه مې تقدیرات خبره کوي ته چې سره کې امور یقینو کې لګي پتہ لګي امور یقینه پیژنې کنه پیژنې او ماره فقهاو اصول ذکر لرل کتابونه د شاسب رحم الله کتاب د فقهاو د اصول کتاب نه دی شاسب نه په خبرې شاسب د ختم نبوت د قدیمه په خلاف خبره کوي ته امور یقینیات دي دلته عام خبرې په غیر باندې تذکر فقهاو اصول د اختلاف شامي سمونی ولاده شپږ کتابونه ماته د شاسب په عبارت کې دروغ او مخکې ماته تین پېښ کړم چې خبره ته خپل نه مالي مخکې به ماته وای جماعت کی سلوی نو اخرتن نوی ما ته نو زه هم دغه یم ته چې د عباراتو نه کما قید او درجه متلمه ولا قید کې دي شي یقینا د په جمع متلمه کې هیڅ چا کې به نشي کېږي ته مطلقاً تکبیر کړي ته ټول کافرانه شاپور شیخ دی کافر کو نه تو لاسو گجراتی دی کافر کو دنیا تجبیران وسم په جمعیت کې ټول دی کافر لږ سره خو بس اگر شعیب علیہ السلام د کوم جدا جدا پیمانی لري بیا ما ته وي په وسیله کې اقسام دي د وسیله اقسام خبره نه ده توسل به اعمال الصالحات اسلام شران شرک وي او اکه سي زرا غسته الغرض دا ګوره دا
مولانا محمد طاہر اور ان کی قرآنی تاریخ الغرض بجاہ انبیاء و صالحین ان کی برکت سے دعا اللہ سے کرنا اول تو شرک ہے اگر شرک نہیں تو مہم شرک ضرور ہے دستا مشران ہوئی تفصیلات ترزان میں پکلتی پدی وقت ما لگا دویم نمبر مادر کا د پنځبریانو په دې کې عبارت پیش کو مخکي د مخکي زم مولوی صاحب ستاسو اصول باندې ستاسو اصول کبر ما پیش کړو ټیم به بندو چې خبره کې کتاب غواړي ختم باندې حساب دی حواله ورته ورکړه خیر دې کتاب نوم عبارت پیش کو زموږ ټرن ختم شي به درکو ٹھیک ده ٹھیک شو دا ورته مخکي زم مولوی صاحب زبرن نمبر دلیل پیش کوم آیا برکت شرک در پنځپریانو په نسبت باندې برکت شرک دی علماء دیوبند په نسبت باندې مستحب دا قاعده دی باقاعده عبارت هم ندي علماء دیوبند برکت ته جایز وای دا والا مناسب او ستا پنځپریانو ورته قواعد الاحتیام دا تاسو یو پنځپریان مولا کی صفحه 203 دی د ته اس شرک الفاظ کې باو اس جماعت سے تعلق نہیں مولانا شامزی شهید رحم الله تعالی وای په تعلق په برکت سره چې دعا کې دا الفاظ د شرک دی ما استعمال وا او تاسو د مخ یو سنن کې علامه عثماني فرمایي لاجل برکت النبي صلی الله علیه وسلم دوی مسجد نبی صلی الله علیه وسلم ته فضیلت حاصل له دوی برکت د نبی علیہ السلام دا ګوره علماء دیوبند پنځبریان عقیدتن تضاد دی دا علماء دیوبند عقیده ته برکت ته مستحب وای او پنځبریان ته شرک در عقیدو تضاد ز پیش کوما او ته چې اتبوتی راغستری سره الته معلومی الته هغه معلومی کې صرف دوستا بکواسات کې باندې باندې مخکزم دا سلور او څوره څوک چې صحابه کرام علماء دیوبند ته کافر وای دا کافر نه حساب کول پنځبریان کافر شو پنځم سلورم نمبر دلیل تزم پنځبریان د الله لپاره جسم ثابتې مکان ثابتې او دا دواړه د کفر عقیده دا ستاسو جماعت یو ذمہ دار پیش کوم د سینه چې شرط توحید سره تعلق نه ساتي هغه پیش کوم ستاسو جماعت ذمہ دار دی دا ګوره افادات بخاری خطیب اسلام سید ضیاء الله صاحب بخاری سے د دې جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 کی گئی جب تک محمد سے رسول اللہ کی بلندیوں تک نہ پہنچا تھا وہ زمانہ تھا کہ وہ لوگ زوال نہیں یہ خود مجھے ڈھونڈتا پھرتا تھا خود مجھے ڈھونڈتا پھرتا تھا اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا خدا کہاں رہتا ہے نمبر 1 اول نبی علیہ السلام ته پتہ نه و چې الله چرته و الله ورته نو معلوم دویم نمبر الله کہاں رہتا تھا زه مقرر کو مکان اور ثابت کو دم د کفر عقیده دریم نمبر د الله د پر اسے دل ثابت جو انسانانو صفت دل کفر عقیده ستاره پنځپریانو سراتن دا ورواخه مخکې زمونی سبو دا پنځم نمبر کې پیش کوم تل صبر کو چې ته مې خبرې نه کوم ته خبره نه پیږي چې تر ختم شي به وغواړي کتاب دا ټیم مې سبو زما ته مې خبرې دا ته زمونږ صرف تسلسل کټ کوي بس نور څه ته نه سبو ښه دا مخکې زم پنځم نمبر عقیده دی وی حیات قبر شرک دی پنځبریان وی حیات قبر شرک دی شپږم نمبر دلاله دی وی وقت النشور سے پہلے حیات ناسوتی کا قول عناد اور حق میں تحریف اور خروج یعنی الاسلام ہے دا تدین الحق استقامہ جو دستاسو پنځبری مولاوی او دویم نمبر علماء دیوبند کی تسوی معارف القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 278 کی مفتی شفیع صبری مولا لکی وی دا قبر حیات چرے دا متواترات دی دا قرآن مجید دا 11 آیتون مفتی شفیع صبری مولا بقول معارف القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 278 کی لکی او دا متواتر احادیث ثابت دی وستوی علماء دیوبند وی دا متواترات ثابت دی او پنځبریان وی دا شرک دی اوس د دې په نسبت مفتی شفیع صاحب علماء دیوبند مشرکان کافران شو مخکې زموږ سے شپږم نمبر دلیل ابن تیمیہ رحم الله فرمایي کتاب الصفات تر مضمون فتاوا کې هم دی وی قول من یقول ان النعیم والعذاب لا يكون الا على الروح او دی وی څوک دا خبره کوي چې عذاب او ثواب صرف پر روح باندې و ان البدن لا ينام ولا يعذب بدن ته عذاب او ثواب نه ملويږي وهذا تقول الفلاسفه المنكرون لمطلب در فلسفه مذهب دی واولای کفار باجماع المسلمین تاسو چې رئیسم د عذاب نه انکار کړي په اجماع مسلمانانو سره کافران دي دا ولې د پنځبریان او قائد علماء اسلام صفحہ نمبر 134 عذاب کا معاملہ تو اس قبر میں نہیں ہوتا اور نہ ہی اس قبر والے جسم کو ہوتا ہے عذاب و ثواب دی قبر کے لیے نبی جسم تے عذاب و ثواب معاملہ ورد ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائے متواترات دی کافر دے ابن تیمیہ دا مول پنځبریان دے ابن تیمیہ ابن تیمیہ فتوی سره کافر دی یقینا نہیں کافر ورته نه وایو لیکن په خپل اصول سره کافران دي ون نمبر مخکی مناسبه مخکی زموږ سره د مسلم شریف جلد 1 دا پنځبریان وی په دې خبر کې جسم لپاره سوال جواب نشته بلال مولوی صاحب توجه ته رې به مخکی کړه دا مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 76 عامر ابن العاص رضی الله دا سوال جواب حدیث متواتر دي او عبد الله صحابي رسول الله صحابه په دور کې چې کله وفات کیږي هغه نو وصیت کوي بچیا زچ مل شمه په ما باندې خوري انبار کوي ثم اقيموا حول قبري
قدر ما تنحر جزور دومره وخت زما په قبر ودرې څومره چې اوخ زبکیږي دغه وخت تقسیم ولی حتی استأنس بكم وانظر ما ذا اراجع رسول به زو پتا سر مانوس سم داړم چې قبر خو کې ولاړې زب پویګم چې زه استاد د جواب ورکما سوال جواب پر قبر کې بچره قبر خواته وریا دا زما سره مونږ مشکات شریف د اذا اقبر المیت کله چې قبر کې میت دفن شي هغه ته فرشتي راځي سوال جواب ورنه کوي خبرې مګو ټول زما پټرن کې لګي تیارې کې اوس وخت کې زما جواب وکړي ورسته دا څه خبرې کوي کنه دا څه خبر نه غواړي الرحمن الرحیم مبتسم دا خبره کوي وې دا ستاسو زما د مشرق هغه پېښ کو چې هم جسدي انصری دې دا دلته هم الته دا قدرت ته د بریلیان هغه قدرت د الله نه هم د الله قدرت ته د الله باندې زموږ علماء دیوبند ویل ته ناممکن وو ستاره یو مشر ویل ته ناممکن وو هغه الله د قدرت نه ممکن وو ته اواز خراب شي ته پوهیږي نو دا وای و یاره وې زه په دې جماعت کې نه ما او پتا باندې پنځپیریت باندې ته شرمېږي مفتی صاحب زما خبر وره په پنځپیریت باندې فخر کوم زه پنځپیری نه زه کډر پنځپیری ما زه اشاعت په ما کې په پنځپیریت غیرت ته خو تا ته ما وې چې پنځپیری نوم دی وې د ما په ملک زموږ جماعت نوم چې کم ده اشاعت ته ستاسو جمعیت ته چې دی وین به په جواب ملوي زه په فخر کوم خو تاسو پرې دمنو چې تا غلط الفاظ نه استعماله دی ما ته وې و یاره زمانه مشرانو کتابونه پیش کا سرپرست خان خو صاحب مشر نو امین صدر کا اسلام مشر نو نظریه کو سره یو دی کني ستاسو نظریه سره نظریه سره اختلاف ته هغه دی پاو کا وی تعویل شیطان اوخه مفتی سے انکار دیو کو علماء بدر پور خان دی ټول فقها دا دي کله علماء په کتابونو کې ساده مشران په کتابونو کې هم وګوره بیا ما ته وای د صحابه تکفیر د الله بنده صحابه زما د سر تاجونه دي ما نه دي کړي زما د مشر کتاب وخایا ته دې تا ګوره مفتی سے دې پرې بدتر د عبارتونو دی پاکه کله دې به مفتی سے د نوې عبارت پیش کو دا کوم لیکل شو مفتی سے تو پدې ټینګ کې سالسی کې مناظره به ودرې ځکه کافته شوقي 4 غنټه بعد به زما د اور به 100 غنټه بعد اعتراضونه کې دا بنوي بیا وای هغه درو حسان ذکر کوي مفتی سے وو درو نه وای جسد د جسد تقسیم کړه ته پر به قسم دې کویږي ترګه دغه چې دا لیکل وای چې دا وزي و دې چې څنګه وزي الله هو الله به اقسام ته د دې څنګه وزي چرته سي رکا چرته سي جسدي مثالي دي هغه می څه د موږ په کافور په شان جسد تقسیم کوي سره پويږي نو پوښې مخکې ما ته وای او شیخ طاهر د ختم نبوت خدمت وخه د الله بندا ختم نبوت عقیده چې کوم وا الحمدلله د شرک بدعت نه سره د کومه موضوع لپاره غلو د شرک د ختمې لپاره د بدعت د ختمې لپاره غلو ته د بدعت بوجي د شرک ډېر کې ته د ختم نبوت نه سکے کوم کتابونه چې اسلام شران لیکلي یا د ختم نبوت جلسې کوي هغه د ټول لپاره کوي د چاندو لپاره کوي و اسلام شران پدایو منلا و اسلام شران هم د چاندو و اسلام شران هم د ختم نبوت مسله شروع کړه چې پیسې ته ملاوي شي وای مګل چې ختم نبوت څخه د چاندي سبب جوړيږي او په دې کې دنیا لپاره صرف چاندا راغه احکام میت په دې کې دادي بل خبره ده کوي مفتی صاحب و یارا وای توحید مفتی صاحب ماته ته وی ودا و هغه د امور یقین ده د انبیاء توحید د امور یقین نه ده د انبیاء توحید څه شي نه ده د انبیاء توحید باندې انبیاء په عزت او ناموس باندې ایمان راوړل ضروری دی مفتی صاحب تا د ماده لزوم کو پر چې کوم هغه چې کله د برات اعلان نه کوي تا دغه جواب رانه کو بیا وای یارا وای ساري مشه وسیله کو پر ویله تا ته مولوی مفتی صاحب ستاده مشر وسیله بالزوات ګورا بجای نبی وسیله بالاعمال تا ګورا تا وای وسیله بالاعمال نبی باندې مونږه کچاوي په اعمال صالح باندې زموږ بشرانو کې شرک نشته تا د ما وسیله بجای نبی دلته ستاده مشرم نکلی وای دا بدعت دي په مسبه دلته لیکلي دي ایم دین کې ذکی به مشروع مسنون نه ہے بجای نبی به حرمت النبی دا وګورا دا وای دا مسنون نه دي په صحابو کې رچانه منقول نه ہے ایسا سیدا ایسا کدا صحابه سیدی منقول نه په شریعت کې نشته په شریعت کې نشته دی ځوان رقم دې ما یاد کوي ما هول نه ویلې ګور د ستاره خبر جواب کوم خپل خبر جواب ما خبر جواب نه راکې بیا وای رحمت سے اللہ نے مکان ثابت ہے مفتی صاحب دروغ بنے ہوئے صلی اللہ وللہ ما فی السماوات اللہ په اسمان کې ده دا څه شو دا تعجب خبره کې پوښښ او دا کی تفصیل لاندې لګو ګورا وجه دغه آیات دا کې وجه کا ګوان نه یہ خود مجھے ڈھونڈتا ہے پھرتا ہے دا آیات تفصیل کې دا الله بندا بس دا وای بس خو دې دا آیات پھرته ماته ته ولا هما بالسماوات وبالارض سر بسکه الله په اسمانونو کې ده دې سر بسکه دا الله بندا مخ کې دی وای دا قبر بارکه د حیات قبر باره کې تاسو د شرک وای مفتی صاحب حیات قبر باندې کې شرک لفظ بخې بل ځان د مطالبه کوم حیات کې ته تقسیم منی کنه منی زه د علماء دیوبند وخه ما
ته داسې حیات منې چې مړي کورونو ته هم راځي بیا بچي هم کېږي مالک او مملوک زه نن چینل ورکومه دې پرې بیا راشي مالک نو مملوک ته سره هم پیدا شي انشاءالله نن به ما ته دا مسامه ثابت دی مالک او مملوک او دغه آیت دا خروج اسلام دی دغه آیات چې دا ته قایل ته مړي مددونه کوي قبرونو ته راځي یې ستا مشر وایي تصرف ته حاصل و دا خوشبو عقیده کوي مړه په اول وته دا ستا عقیده د مفتی دغه حیات دا وایي هغه حیات چې کوم په نصر چې کوم حیات ثابت دی هغه موږ نه وایو کوم چې هغه تعالی چې هغه تصرف ولا حیات نه دا غي منکر موږ نه یو موږ دا غي قایل یو استاد مشر په دې کې لیکل دي منیر منور په دې کې لیکل چې شیخ طاهر عقیده شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنځپیر رحم الله ته دا کنه دیوت رحم الله وایي او د مخ کې لیکل دي وایي وکیل مفتی صاحب وایي شیخ مولانا طاهر پنځپیر صاحب نے اس بات پر کہ قبر میں میت کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس میں ایک میں حیات رکھ دی جاتی ہے جس سے وہ تکلیف محسوس کر کے اس پر انہیں البصری میں 5 حوالے نقل کیا وہی 15 زیرا شیخ طاہر رحمه الله امام انقلاب هغه تسلیم کړی چې د قبر عذاب شته مشهد وایي د قبر عذاب شته پنځپیران د قبر عذاب مني 15 په خپل کې کتاب لري او کشر د مشر نه باغی راغی وایي زما مشران نه پوهېدل زه فتوا راکوم چې تاسو یې د قبر نه مړئ مفتی صاحب مخکې زما دا مشر ستا مشر چې دی دا مفتی صاحب نه ورک باندې زما د بربني بابا کې څلور غنټې بیا په دې نه وروسته وبله شروع کړه د خلاف کې وکړو دا مشر دی وایي مفتی صاحب وایي چې څوک د جسدي مثال قایل ما ته وکړ تعرف ما کوم نه پرېښودم وایي چې څوک د جسدي مثال قایل او څوک وایي چې رسول الله روح وته په بل جسد کې واته شو دا سره جسد د ختم نبوت څخه منکر شو مخکې په صفحه نمبر 123 کې دی لیکي وایي چې نبی عليه السلام روح وته او بل جسد تلل دا بل جسد نبی دی او کنه ده ک نبی د ختم نبوت څخه انکار راغی ک نبی نه نو وای نبی روح په غیر نبی کې دا توهین ده په 119 کې جسدي مثال دی ومنو د خدای به بل خاون منه د خدای به بل خاون منه دا د ما سره راکا ما سره کې ده دا د ما سره کې دغه دی رحمت کائنات ولا وای نبی علیہ السلام ډیر موقع د خلکو سره ملاو شه په یخ راځي ګرځي نو بیا وای دا څنګه شو نبی علیہ السلام په مکه کې هم په مدینه کې هم دلته ګرځي دا ولې داغي جواب کوي وای داغي د پارا په 281 نمبر سره کوي وای د دې د پارا با وای وخت دا رسول سلام مدینه منوره में आराम फरमा रहे तो ये किस तरह दुरुस्त हो सकता है क्या उस सलाम मदीना मुनव्वरा के बगैर भी कभी दूसरी जगह जब अप्रोच होते हैं इसको समझने के लिए जरूरी है कि वजूदी मिसालों को समझा जाए वही दे वही बल जसदी उमरो नूर दी बगैर नबी की उमरो तो वो उमर दखल वला बल खवन मरो और दे वही नबी अलैहि सलातो वसलाम कि दाखिल को सर मिलाएगी कि वजूदी मिसाली सर मिलाएगी जगह दे पर बदाम मने नुज़ैम दाखिल दा वस दे दखल में बहुत मुनकिर दे या नबी रूह बगैर नबी के मनी दाम जिदे तौहीन दाम ये कुबर है और दे वही दा खदी बल खवन मन मुफ्ती से दासे अल्फाज अबू जहल ने वही मुफ्ती से दासे अल्फाज अबू जहल ने वही हदी जवाब पर के तकरीबन 15-20 हवाले सादा मचरान पदी बानी दी क्या गो दा जिदे बल जसद वल उमरो दांग माला दा किताब रखा माला तफसीर मजहरी रखा अगाम दा बल जसद मने ले रहे और उलमानी रखा उलमानी तफसीर मजदा का दलील के लिए वो मुफ्ती से वो والنسبي في بحر الكلام جعل الارواح لاربعه اقسام ارواح الانبياء عليه السلام تخرج من جسدها ويصير مثل سوره يعني مثل المسك والكافور والمتلف ما تعرف نبري خدم وبريانك وتكون في الجنه دوي واذا انبياء وهزي جسدي مثالي تدي دا مشهور جسدي مثالي ولا ما دخل بل خوند دخل من بين انكار دا غستاق دا كفر نشي ابو جهل دا بس کافر دي مفتی سیبو دا ما سر تفسیر مظهری ہے دوي دون تک جسدي مثال ذکر کے خان دوي قال الشافعي في بحر الكلام الارواح والاربعه اوجه ارواح الانبياء تخرج من جسدها وتسير مثل سورة المسك والكافور وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتنام تقع جسدي مثال ولا مرة له بعد ما صار شرع الصدور على ثم تقع آيات من سدوي الرول أن تخرج من جسدها ويسور مثل جسدها مثل المسك والكافور دقا مثل جسد المسك والكافور جو كان پیش کرو بعد ما صار جده بحر الكلام كده دقا الرول أن تخرج من جسدها وتسير سورة مثل المسك والكافور وتكون في الجنة ده هم دقا عبارت پیش کړي مفتی صاحب زما سره جده دانش کی اوس مخه دراګه هغه کوم دقا عبارت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسدی مثالی منل مخکې د ما سره چې ده آپ کی مسائل چې هغه کوم دغه دا و جسدي مثالی د انبیاء دا مشهور دي چې جسدي مثالی ورمه د خدي بل خوند دا توهین او کوپر ده دی وی د ختم نبوت انکار راځي دا علماء د ختم نبوت منکر وو مفتی سے بعد نبی روح بغیر نبی کې راځي دا توهین ده آپ کی مسائل والا وی و دا جسدي مثالی ده منی د انبیاء ولرا چې انبیاء چې بیت المقدس کې کوم کار په جسدي مثالی سره دی وی دا د خدي بل خوند منلی مفتی سے جوابونه ورکړ شو زماره یې خبر جواب مفتی سے نه کوي دا ستا شکست مفتی سے تیارې مکه وکنه مفتی سے وو ما دا وکي دا کنه تم ما پرې نه خپل رنګ کې یا خلاف نه کې ما په خپل رنګ نه ما هغه کتاب نه دا نه خبره
زاوله نه غواړم اوس وته راځم ښا ما کولې ګان کسي وو دې منه کړم ها څه دا ټیمو درا څه ټیمو درا اوس وروګه دا مشر دی وای مفتی صاحب वो एक निशान गालिबन इनमें इब्न अरबी था जो तवाफ कर रहे थे खाना काबा तो खाना काबा का तवाफ कर देखा थे इनका मुलाकात हुई आदम सलाम की रूह से तो उस रूह ने आवाज दिया इब्न अरबी तो मेरे औलाद में से कोई दे वही आदम सलाम दे रूह से मुलाकात हुआ था उसके इब्न अरबी तो मां बच्चे दाम से पिंजा से वही रूह का गया था जसद मैंने छिपा दे के दे वही अल्लाह को दर जुदा देखो आदत इदा ने दे मुफ्ती सी वो फतो गोरे मां दा तड़ी दे औदा